مولوي صاحب محترم، تا پوښتنه دا اوس یو څوک له قنوت هیر سي رکوع ته کته سي، اوس مقتدیان فتح ورکړي او دی خو حکم دا ده چې باید بیرته پورته نیسي، رکوع ته ادامه ورکړي او په آخر کې سجده سهو وکړي. تا وویل که چیرې له رکوع نه پورته سي او دلته دعای قنوت ووایي نو بیا هم سجده سهو شته، نو سجده سهو دلته نشته په باندې مولوي صاحب محترم، ځکه چې دا مجتهدین فی مسله ده. د بعضو مجتهدینو په نس جای د قنوت پس له رکوع نه ده او په حدیثو کې هم داسې بعض راغلی ده، روایات راغلی ده. نو کوم جای چې حدیثو کې راغلی هغه جای کې نو د ما په نظر سره غالبا داسې ده چې سجده سهو باندې قول کول دا یو نوع جفا ده بیا حدیث سره، چې هغه حدیث مونږ په نظر کې نه نیسو، هغه راغلی ده چې پس له رکوع نه. دلته د مجتهدینو په ناس څه ده، دا مبنا در په اولا و خلاف الاولا باندې، په واجب و ترک واجب و حرمت باندې بنا نه ده. یعنی احناف وایي چې مخکې له رکوع نه دعای قنوت اولاد افضل ده، شوافی وایي، شافعي صاحب و نور پیروان د امام شافعي صاحب مذهب مثلا وایي چې وروسته له رکوع نه بهتر ده. فقط خبره په بهتري کې ده، خبره په حرمت و کراهیت کې نه ده. دلته چې یو سړی پس له رکوع نه ویل د مکروه مونږ ورته ووایو، داسې نه ده، بلکې خبره افضلیت کې ده. نو افضل چې پرېښودل نو دلته څنګه موږ سجده سهو ووایو چې په دې باندې سجده سهو لازمیږي. نو دا د ما نظر و، الله وکړي چې تاسو په نظر هم مورد قبول شي، او که څوک پکې خبره درلود مشکل درلود نو بیا ما د واقف کی په دې خبره باندې، چې زه په دې کې اشتباه یم ماته دې ووایي دلیل سره بیا. السلام علیکم. وروره تا سوال کړی و چې یو څوک روزه قصدن وخوري په دې باندې څه حکم ده. وروره دا دوه طریقه لري، یو دا طریقه دا ده چې له شپې نه قصد نه لري چې زه روزه نیسم، بالکل قصد نه لري، په دې باندې قضا شته، تنها کفاره نشته، خو دا یې ډېر ګناهګار ده. یو طریقه دا ده چې روزه یې نیولې بیا یې وخوري، په دې صورت کې بیا هم قضا شته هم کفاره شته. او دا خبره چې روزه وخوري بالکل نه قضا شته نه کفاره، دا صحیح نه ده. او که څوک وایي په دې ارتباط کې څه دلیل لري هغه دې وړاندې کړي، که نه دا خو معروف ده په ټول کتب د فقه کې. او که داسې خبره مونږ وکړو نو دروازه د فساد هم خلکو ته خلاص کړل جاتي، خو روزه به خوري ټول عمر، په آخر کې به وایي چې یو توبه باسم خلاص نور. حاجي صاحب محترم، د تا پوښتنه په ارتباط د دا دوه سوال دی. اول سوال دی دا و چې د تراویح په منځ کې څلور رکعات نه بعد چې کینی په دې ناستې کې مروج دا و چې بعضې اذکار ویل خلک سبحان ذی الملک والملکوت، بیا اللهم اجرنا من النار یا مجیر، دا شیان ویل، الوداع مثلا مرحبا او د شیان ویل، دغه شیان ویل دا بالکل ثبوت نه لري. او دا څوک چې په طریقه خو کوي د خلک په طریقه د عبادت، نو څوک چې په طریقه د عبادت کوي بدعت وایي هم دغه ته، نو دا د نه وایي. د دې ثبوت ما تاسو ته ویل چې دا نه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلی ده، نه له صحابه کرامو نه، نه له تابعینو نه، نه له تبع تابعینو نه، نه له ائمه مجتهدینو نه، هېڅ یو نه هم نه ده راغلی، د دې نقل نشته او ثبوت نشته. او د بعضو ورونه چې وایي چې موږ ډېر کارونه له مخکې نه کول، نو له مخکې نه خو خلک قضای عمري هم کول حاجي صاحب، نو ولې ورک شو؟ ولې د خلک اوس نه کوي؟ قضای عمري ډېر جو کې کېدل، ولې اوس نه کوي؟ ورک شو، خلک پوه شو چې دا دروغ و، د حقیقت نه درلود. مثلا چاره اچول په قبر باندې دا خلک کول رواج په خلکو کې، اوس ولې ورک شو دا شیان؟ همدغسې بعضې نور شیان، ډېر شیان داسې هغه مخکې خلک کول، هغه ورک شو، خلک پوه شو په دې باندې چې دا حقیقت نه درلود. نو موږ ته خو دین دا نه ده چې موږ دا کار له مخکې نه کړی ده اوس هم کوو، او دا ملان راته نه ویل، دا خو نه ده راغلی د دین. دا له کوم شی چې اصل نه لري، ثبوت نه لري، دغه کول په طریقه د عبادت دا نه ده صحیح. باید سړی دا ترک کړي چې پوه شي چې دغه کار خصوصا عبادات، اصل په عبادات کې حاجي صاحب د ما خبرو ته ښه
تاسو غوږ ونیسئ څه اصل په عباداتو کې منع ده یا توقف ده داسې ووایم نو تر څو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت نی یو عبادت ثابت نیسي سړی نیسي کولی هغه عبادت په یو خاص جای کې په یو خاص طریقه باندې نیسي کولی نو که اذکاری که هر شی ولو که ذکری دا خو دا کلمات چې خلک وایي دا خو بیخي هیڅ شی هم نشته خو که د یا حی یا قیوم مثلا وایي چې دا سل کرته موږ په منځ تسبیحاتو کې وایو دا هم بدعت ده ځکه تخصیص د دې په دغه جای کې او اندازه ورته تعینول د خپله دوه بدعتونه سو دا ناجایز ده نو دا ټول علما د احناف وایي حاجي صاحب دیوبند علما کتابونه تاسو وګورئ اوس په فارسي پښتو په اردو په ټول ژبو کې ده دا ټول علما د دیوبند وایي چې دا نه ده صحیح او دا بدعت ده ډېر لوی عالم مفتي کفایت الله صاحب کتاب ګورئ اوس دی اوس عالم نه ده هغه له 100 کال نه مخکې تیر شوی ده هغه دا خبره کړې ده چې دا نه ده صحیح نو دویم جواب دی به بل پیام کې ووایم چې پیام اوږد نیسي